ولسټي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجنیر سیف فضل الرحمن صاحب پاچا تاسو په دغه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوت اوري او لایکینګ هم وکي. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکي. دوستانو تاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې خېخې خبرونه تاسو ته ترتیب او د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې خېخې خبرونه او چې د ورسته چې ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کیدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړي.
ستړی شوی خولې په تپوسونو پیدا کېږي نه سیر دی که جادو دی که ټوټکې در باندې شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې در باندې شوي دي دا ګوره سراب دی فکر وکړه چې تېر نو دی شپه د ترږمۍ د دل رګونه دې پرېنوځي زلفې د خوبانو دې د غاړې کمل شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې درباندې شوي دي سترګه د سبا شانو راته حال چل کوي ام له نظر بازو له نظر سودا مکوه تا تسبیلنې په خریورونو لږې شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې درباندې شوي ځکه د کتو نه مې دوه سترګې څلور شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې درباندې شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې درباندې شوي دي محبت لوی دریاب یو نه ځوړی ډوب په تصور کې دې خبرې تاسو چھوړی یم له کومه خبر که چې داسې راسکڼې شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې درباندې شوي دي ډېر راباندې ګران دی خو ستا لیدل ګران شوي دي یاره مهربانه چې داسې ولس ټي وي یوټیوب چینل درلودونکو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي چې بیا د یوې نوې بلې زړې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اوس د نړۍ ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخامخه